السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. د روژې مبارکي هم تاسو ټولو ته وایم. په درس باندې شروع کوو. ټولګی لسم، مضمون کیمیا ده او موضوع اوسنۍ اتومي تیوري ده. نو په اوسنۍ اتومي تیوري باندې به خبره کوو. نو د اتوم په اړه باندې مختلفو پوهانو نظریې ورکړي چې زیاتره نظریې د پوهانو رد شوي دي. په اخیرو کې د ډنمارکي عالم نیلز بور او فلانکو دغو هم د اتوم په اړه باندې نظریې ورکړې وې، خو د بور نظریې تر 10 کاله پورې زیات پرمختګ وکړ او زیات بریالیتوبونه یې لرل. خو 10 کاله وروسته د بور نظریه هم رد شوه، ځکه چې د بور نظریه سیوله د یو الکتروني اتومونو اتومونو سپیکترونه یې توضیح کولی شول، خو د څو الکتروني اتومونو سپیکترونه یې نه شوای توضیح کولی. د څو الکتروني اتومونو سپیکترونه یې نه شوای توضیح کولی او وروسته دغه نظریه هم رد شوه. یو الکتروني اتومونه لکه هایدروجن د هستې په شاوخوا باندې یو مدار لري او په دې یو مدار کې یو الکترون لري. نو هایدروجن ته یو الکتروني اتوم ویلی شو. له دې څخه وروسته لومړی سړی چې د څپهیز میخانیک په اړه مثبت ګام کېښود ډي بروګلي د آینسټاین د انرژیکي معادلو په پام کې نیولو سره د فوتون د څپو اوږدوالی په لاندې ډول لاسته راوړ. یعنې د اوسنۍ اتومي تیوري لپاره داسې ویلی سو، یا د اوسنۍ اتومي تیوري لنډه یا خلاصه نتیجه داسې ده چې الکترونونه، فوتونونه، نیوترونونه د دوهګوني خاصیت لرونکي دي، یعنی هم موجي خواص لري او هم ذروي خواص لري. په همدغه ډول باندې فوتون هم موجي خواص لري، هم ذروي خواص لري. نیوترون هم په دغه ترتیب باندې، یعنی کوچنۍ ذرې، الکترونونه، فوتونونه او نیوترونونه دوهګوني خاصیت درلودونکي دي چې هم موجي خواص لري او هم ذروي خواص لري، چې په دغه برخه کې د موجي یا څپهیز خاصیت د پیدا کولو لپاره د ډي بروګلي معادله شتون لري چې لمدا مساوي کیږي له H تقسیم پر M ضرب V. دلته د لمدا موږ ته د څپې اوږدوالی راښیي. H فلانک ثابت ده. H په دغه معادله کې د فلانک ثابت ده. 6.6 ضرب لس باندې -4 جول ضرب سکل قیمت لري، او M د همغې مادې یا د همغې ذرې کتله ده. V د هغې ذرې سرعت یا چټکتیا ده. نو اوس همدغه رابطه ثبتوو. نو د آینسټاین د انرژیکي معادلو څخه به هم دلته کار اخلو. یعنې په تېرو درسونو کې موږ د کوانت د انرژي د محاسبې لپاره د کوانت نظریې مطابق د انرژي د محاسبې لپاره مو یو فورمول ویلی و چې E مساوي کیږي H ضرب فریکونسي، او د تیفونو په محاسبه کې مو هم یو فورمول ویلی و چې C مساوي کیږي لمدا ضرب فریکونسي. نو اوس که همدغو فورمولو ته وګورو، دلته انرژي H فلانک ثابت او نیو فریکونسي راښیي. C د نور سرعت ده، لمدا د څپو اوږدوالی او نیو فریکونسي ده. دلته که چیرې دې معادلې دواړه خواوې پر H باندې وویشو، دواړه خواوې پر
اچ باندې یا د نیو پر ضریب باندې وویشو اچ به له اچ سره ختم سي په نتیجه کې به نیو مساوي سي له ای تقسیم پر اچ باندې دې ته اوله رابطه وایي او بل رابطه موږ په تفورو کې دغه داسې مساوي کېږي لمدا ضرب فریکونسي دلته که چیرې دواړه خواوې د فریکونسي په ضریب لمدا باندې وویشو دا خوا هم په لمدا باندې وویشو لمدا لمدا سره ختمیږي نو په نتیجه کې به فریکونسي مساوي سي له سی تقسیم په لمدا باندې دې ته دویمه رابطه وایي اوس دلته خو فریکونسي خو له فریکونسي سره مساوي دي یعنې معادلې کړي خواوې مساوي دي نو داسې لیکلی سو کله چې معادلې کړي خواوې مساوي نو ښې خواوې هم یو له بل سره مساوي دا یې لیکو سی ای تقسیم پر اچ مساوي کېږي له سی تقسیم پر لمدا باندې یعنې که په یو تناسب کې طرفینو یا وسطینو ځای ته بدلون ورکړل سي په تناسب کې کوم تغییر نه راځي اوس دلته اچ دی سرعت یا چټکتیا ځای ته وړو او سی دی اچ ځای ته راوړو نو دا یې هم لیکلی سو سی ای تقسیم پر ای تقسیم پر سی دا مساوي کېږي له اچ تقسیم پر لمدا باندې او بل موږ د انشټاین معادله هم لرو انشټاین معادله دا ده چې ای مساوي کېږي ام سی مربع دلته ای انرژي ام کتله او سی سرعت ده اوس که چیرې د دې معادلې دواړه خواوې پر سی باندې وویشو دا خوا هم پر سی باندې وویشو توان به نه دې سره ختم سي نو په نتیجه کې دا یې لیکو چې ای تقسیم پر سی مساوي کېږي له ام ضرب سی سره این سی سرعت راښیي په وی سره یې هم ښودلی شي دا یې هم لیکلی سو چې ام ضرب سی مساوي ده له ام ضرب وی سره یعنې د سی پر ځای باندې وی هم لیکلی سو اوس که دا یې ولیکو سی ای تقسیم پر سی مساوي ده له ام ضرب وی سره دا اوله رابطه سو دا دومه سوه دې ته درېیمه رابطه وایو او دا به څلورمه رابطه سي اوس په درېیمه رابطه کې ای تقسیم پر سی مساوي له اچ تقسیم پر لمدا اوس دغه د ای سی قیمت چې ده ام وي ده ام وي راخو د ای سی پر ځای وضع کوو دا یې لیکو سی ام ضرب وی مساوي کېږي له اچ تقسیم پر لمدا باندې مخرج نه لري مخرج به یې ورکړو دا یې لیکو چې ام وی ضرب لمدا مساوي کېږي له یو ضرب اچ په هغه اچ سي دواړه خواوې د لمدا په ضریب باندې ویشو هغه ام وی ده دا خوا به هم په ام وی باندې وویشو نو ام وی به له ام وی سره ختم سي لمدا به مساوي سي لمدا یا د صفو اوږدوالی مساوي کېږي له اچ تقسیم پر ام ضرب وي نو د دې فرمول په مرسته باندې کولی شو چې د صفو اوږدوالی محاسبه کړو نو اوس په دې فرمول باندې یو مثال هم حل کوو مثال په دې ترتیب راکړل شوی ده چې د یوې ذرې کتله نه اشاریه یو ضرب لس په باندې منفي یو دېرش کیلوګرام ده او د دې ذرې چټکتیا 1.2 ضرب لس په باندې 3 متر سکوير ده متر په سکوير ده دلته اچ فلانک ثابت ده فلانک ثابت قیمت 4.3 ضرب لس په باندې منفي 4 جول ضرب سکوير او صفو اوږدوالی یا لمدا قیمت نامعلوم ده پیدا کولو لپاره
فورمول دا یې راکړل شوی چې لمدا مساوي کېږي h تقسیم پر m ضرب v. اوس دلته که ورته وګورو خپل قیمتونه پکې وضع کوو. لمدا په مساوي د h قیمت 6.83 ضرب لس فوټ باندې منفي 40 جول ضرب سکند. جول په ځای باندې دا یې لیکو چې نیوټن ضرب متر. نیوټن ضرب متر بیرته جول کېږي او ضرب سکند تقسیم پر m. کتله څومره ده د دې ذرې؟ 9.1 ضرب لس فوټ باندې منفي 11 واحد کیلوګرام ده. کیلوګرام ضرب سرعت چټکتیا 1.2 ضرب لس فوټ باندې 3 متر پر سکند ده. متر پر سکند. اوس دلته تر څو پورې دغه واحدات صحیح ډول باندې دغه واحدې لاسته راوړو نو دا یې لیکو دغه واحداتو لپاره چې 6.3 ضرب لس فوټ باندې منفي 40. نیوټن دا یې لیکو یعنې نیوټن هغه مقدار قوه ده چې په 1 کیلوګرام کتله باندې عمل وکړي او هغه ته د 1 متر سکند مربع په اندازه باندې تعجیل ورکړي. دا یې لیکو چې کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع. سکند مربع دلته متر ورضربه او هم سکند ورضربه. سکند په دې توان سره به ختم شي. متر ضرب متر به متر مربع شي. یعنې دا یې به ولیکو 3 کیلوګرام ضرب متر مربع تقسیم پر سکند. دا تقسیم دا پر 9.1 ضرب 1.2. 9.1 په 1.2 کې ضرب وو. 9.1 ضرب 1.2. 2 ضرب 1 هغه 2 په نه کې 18. یو وارې مې دی هغه یو وارې نه مې دی همهغه نه 2 نه دا به لس 2 خانې به اشاره جلا کړو 10.2 ضرب لس فوټ باندې منفي 11 واحد کیلوګرام ده ضرب لس فوټ باندې منفي لس فوټ باندې 3 واحد متر پر سکند ده. نو دلته کیلوګرام سره ختمیږي. دغه متر به دې توان سره به ختم شي. متر مربع توان سره به ختم شي. سکند په سکند سره ختم شي. واحد به متر پاتې شي. نو هر کله چې 6.3 په 10.2 باندې وویشو دا یې لیکو چې لمدا مساوي کېږي 6.3 تقسیم په 10.2 باندې دا 0.0 پورې راتلی شي. په صورت کې لس فوټ باندې منفي 4 دی. د مخرج عدد لس فوټ باندې منفي 1 ده. کله چې صورت ته یوسو علامه د توان منفي ده مثبته به شي. لس فوټ باندې 1 به شي او لس فوټ باندې 3 چې صورت ته یوسو علامه به منفي شي. لس فوټ باندې منفي 3 واحد متر پاتې ده. اوس دلته که ورته وګورو لمدا به مساوي 0.0 ضرب لس فوټ باندې منفي 4 او 1 ترمنځ فرق 3 ده. منفي 3 او منفي 3 منفي 4 واحد به متر ورکړو. نو د دغې ذرې د څپې اوږدوالی به 0.0 ضرب لس فوټ باندې 4 متره وي. یعنې هغه ذره چې کتله یې 9.1 ضرب لس فوټ باندې منفي 10 کیلوګرام ده او چټکتیا 1.2 ضرب لس فوټ باندې 3 متره پر سکند ده. نو د دې ذرې د څپې اوږدوالی 0.0 ضرب لس فوټ باندې منفي 4 متر ده. نور وخت پای ته رسیږي. په راتلونکي موضوع کې به زه ستاسو سره همکاره یم او راتلونکي موضوع کوانتم نمبرونه دي. په کوانتم نمبرونو باندې به بحث کوو.